السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حامده ومصلي وبعد یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې هغه کمره کې مونږ کول څنګه دي چې هغې کې د زیرو شي تصویر لګېدلی وي. جناب محترم هغه کمره کې چې د زیرو شي تصویر پکې وي هغې کې مونږ مکروه تحریمي دی، خو ټولو کې اشد کراهتن ډیر زیات کراهت پدې کې دی چې مخامخ قبلې دیوال کې ورته لګېدلی. بیا دویم نمبر کراهت دا دی چې د منځګزار په سر باندې وي، نو ته وایې بره چت دی، نو دا دویم نمبر کې اشد کراهتن دی. مکروه تحریمي دی، د کراهت نه خالی یو هم نه دی، خو اشد کراهتن قبلې والا دی. بیا دویم نمبر هغه دی چې بره چت باندې. دریم نمبر کې بیا کراهت مرتبه دا د خي طرف د چې کوم خي سیډ باندې وي، او څلورم نمبر کې د کراهت مرتبه دا هغه د چې چپ طرف یا ګس طرف ته وي، او په ټولو کې کمه مرتبه هغه د چې په شاته دیوال کې وي چې د مصلي ورته شاوي، خو بیا هم کراهت نه خالی نه دی. او که خپو لاندې وي، یعنی مطلب دی پې پاسه ولاړي، نو بیا بعضې علماو دې ته کراهت تنزیهي ویلی دی او بعضې ورته کراهت تحریمي بیا هم ویلی، خو تقریبا بعضو لا ورته بیخي مکروه نه دی ویلی، خو بیا هم مکروه تنزیهي نه، خو خالي هغه هم نه دی چې خپو کې لاندې په فرش کې وي او په چت او مخې ته د ټولو نه زیات کراهت پام دی کې دی. نو دغه کمره کې مونږ مکروه تحریمي دی چې د هغې په چت کې د زیرو شي تصویرونه وي. دا مسله فتاوا عثماني را نقل کړې ده، فتاوا عثماني اول دویم جلد کې را نقل کړې، او دا مسله باقاعده فتاوا شامی را نقل کړي. فتاوا شامی په کتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكرهه فيها په دغه کې را نه وما يكره فيها دا دې کې را نقل کړي. السلام علیکم ورحمت الله.